په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ یوه ډیره درنه او بده پیښه رامنځته شوې ده. داسې څه شوي دي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې افغان او امریکایي ځواکونو ته درانده تلفات اوښتي دي. په ننګرهار کې د خبریال ویبپاڼې همکاران وایي چې د تلفاتو د شمیر په اړه لا دقیق معلومات نشته، خو نیویارک ټایمز په دغه برید کې د 15 امریکایانو او 6 افغان امنیتي ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. 2 امنیتي سرچینو نیویارک ټایمز ته د خبر تایید کړی دی. په کابل کې د خبریال ویبپاڼې همکار امنیتي سرچینو ویلي چې دوی ته هدایت شوی دی چې د دې پیښې په تړاو رسنیو ته معلومات ورنه کړي. د افغانستان لسګونه رسنیزو بنسټونو تېره اونۍ رسما شکایت کړی و چې افغان حکومت معلومات نه ورکوي. که څه هم د دغې وروستۍ پیښې نوعیت لا تر اوسه نه دی روښانه، خو داسې خبرونه دي چې افغان او امریکایي ځواکونو پر یو بل بریدونه کړي دي. که دا ثابته شي چې افغان او امریکایي ځواکونو د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې له یو بل سره ښکر پر ښکر شوي دي، دا به د ناټو پر روانه غونډه کې چې د 3 شنبې په ورځ 11 د فبروري د 3 ورځو لپاره پیلیږي د بحث موضوع شي او ښایي د نړیوالې مرستندویې ټولنې پر مرستو بد اغیز هم وکړي. دا پیښه تیر ماښام یعنې 1 شنبې په شپه شوې ده، خو تر اوسه لا هم د ګڼو نورو ورته پیښو په څیر افغان چارواکي پټه خوله دي او افغان رسنۍ هم د امریکایي مطبوعاتو نه خبرونه راخلي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښه شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ.